بسم الله الرحمن الرحیم. وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده، وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته د پښتو سره ځم. قدرمنو کتونکو، امید لرم چې تاسو به ښه یې، ټیک ټاک به یې او دې نه مخکې ویډیوګان به تاسو کتلي او خوښې کړ به مې. نننی سبق چې کوم زموږ دی د پښتو د املا کلاس، هغه د مجهول یې حوالې سره دی. د دې نه مخکې مونږ څلور یېګانې وې، معروفه یې، د هغې استعمال، مخصوصه یې او د تانیث یې، د امر یې، پنځمه زمونږ ده مجهوله یې چې مونږ د پښتو کې مخکې به ورته مونږ پرته یې یا اوږده یې یا لویه یې، دا ټول ویل کېږي. زمونږ یوسفزۍ لهجې والا وروڼه چې کوم دی نو دا په دې یې سره لیکي، او کندهارۍ لهجې والا وروڼه چې کوم دی نو هغه غونډی یې چې ټکي ورته هېڅ نه وي، هغې د شانتې لیکي. مونږ به د شانتې لیکو، هغې به داسې لیکو. نو که چېرې په د هغه ځای د افغانستان وروڼه یا د کویټ وروڼه د هغه ځای کتابونه چاپ شوي نو هغې کې به د شانتې یې، دا به د اوږدی یې یا د دې یې اواز ورکوي. که زمونږ پېښور غالټه یا یوسفزۍ لهجې والا وروڼو کوم کتابونه چاپ کړي نو هغه به په دې یې سره وي. نو دا که دا یې په کتابونو کې راغلي نو دا موږ نشو غلطولی، که دا راغلي نو دا هم غلطه نه ده، دواړه ټیک دي. د دې باړګلۍ کې چې کوم 19 فیصلې شوي هغه به انشاءالله وایو. پای کې یو فیصله دا هم وه چې دا به کې چې زمونږ یوسفزۍ وروڼه به دا لیکي، کندهارۍ لهجې والا وروڼه به دا لیکي. دا فرق په هغه وخت کې ختم نه کړی شو. امید لرم چې پوهان راشي دې باندې کښېني، دا فرق هم د دې نه وباسي. نو که چېرې دا یې راغلي زمونږ به دا یې لیکو او کندهارۍ لهجې والا به دا یې لیکي، د دې دواړو اواز به یو وي. چې کله دې ته لاندې پراته ټکي راشي نو دا بیا معروفه یې ده. لاندې باندې نیغ ټکي چې ورته راشي نو هغې ته بیا مخصوصه یې ووایو. دلته چې ورته لاندې کش راشي نو هغه تانیث یې ده. د پاسه چې پې حمزه راشي نو دا د امر یې ده. او چې دا ساده راشي نو دا اوږده یې یا ورته مجهوله یې ویل کېږي. نو مونږ بیا داسې لیکو او زمونږ هغه طرف پورې نه پورې وروڼه هغې به چې کوم دی نو هغه داسې لیکي. نو بعضې کتابونو کې به داسې نو لحاظه دا غلطه نه ده، دا هم ټیک ده. خو مونږ به یوسفزۍ لهجې والا وروڼه چې دي نو هغه به دا استعمالو، دا به لیکو. مجهوله یې کوم ځای کې استعمالېږي؟ ټول اول خبره چې دا به د واحد مذکر دپاره استعمالېږي. واحد مذکر داسې اسم، داسې نوم چې هغه مذکر او یو دپاره استعمالېږي، یو ویل کېږي، نو هغه به مونږ مجهوله یې استعمالو. لکه مثال په توګه مونږ وایو چې سړی، سړی دا مونږ سره څه دی؟ سړی چې دی نو دا مذکر دی، دا به اوږده یې یا مجهوله یې سره لیکلی کېږي. که ډېر مونږ لیکو نو بیا مونږ سړي جمع سره لیکو نو بیا به دا معروفه یې راځي سړي. دا مونږ سره واحد مذکر دی نو سړی شو. یا مونږ لیکو لیونی، لیونی دا مونږ سره مذکر دی. لیونی مونږ وایو دا سړی لیونی دی نو دا مذکر نوم دی. یا مونږ وایو سپرلی، سپرلی دا هم مونږ سره مذکر دی. یا مونږ وایو کړی، کوم چې مونږ اخرې پخرې پکې کوو یا پکوړې پکې پخو هغه کړی نو دا هم مونږ سره مذکر دی. یا مونږ وایو لرګي، ډېر شي ټکي بلا شي ټکي دي هغه راتلی شي. لرګي مونږ وایو دا لرګي، دا اوږد لرګی دی، ټول اخر کې دی راځي. نو لہذا دا مونږ سره مذکر، واحد مذکر دپاره به استعمالېږي. په دې نه مونږ جمع جوړو نو بیا سړي، لیونی لیوني، سپرلی سپرلي، کړی کړي، لرګی لرګي، جمع دی بیا دغسې په معروفه یې سره جوړېږي. اوس دا د مجهوله یې سره مونږ ولې لیکو؟ که مونږ سوچ وکړو که دا زه داسې ولیکم، مخصوصه یې سره زه ولیکم سړی، نو دې فرق څه دی؟ دا د مجهولې یې سره چې کوم راغلی نو دا آدمي یادي، نارینه یادي چې یو سړی. د مخصوصه یې سره چې کوم دا راغلی دی د دې مطلب څه دی؟ مونږ کوم یخې چې یادو مونږ وایو دا اوبه سړې دي، یا دا یخې اوبه دي، یا دا سړې اوبه دي. فار ایگزامپل زه وایم چې دا بوډا سړی دی. دلته اوس وګوره د هغه نارینه نه مراد دی. یا زه وایم چې دا اوبه
سړی دی. اوس وګوره دلته وګوره دلته هم سړی راغلی دی او دلته هم سړی راغلی دی، یو شان ویل کېږي. په سپیلنګ په لیکلو کې او ویلو کې، په لیکلو کې فرق دی، په ویلو کې فرق نشته. دا هم سړی دی دا هم سړی دی. خو دا مجهوله یې سره چې کوم راغلی دی نو دا د اسم لپاره راغلی، دا د مذکر واحد مذکر دپاره دی، نو مطلب نارینه دی. دا مخصوصه یې سره چې کوم سړی راغلی دی مطلب یخې اوبه دي، لکه د اوبو یخې دي. سړی چې راغلی دا د واحد مذکر دپاره راغلی، دلته سړی چې راغلی نو دا د مؤنث دپاره راغلی دی. د مخصوصه یې مونږه خبره کړې وه چې دا په کوم ځای کې استعمالیږي. نو زیاتره دا مخصوصه یې چې دی نو دا د جمع مؤنث دپاره استعمالیږي او دا د واحد مذکر دپاره استعمالیږي. دلته دا فرق دی. یا مونږ وایو لیونی، مونږ وایو چې دا سړی لیونی شوی دی. دلته کې وګورئ ټوله مجهوله یې راغلې ده، شوی دی. دلته شوی دی ولې؟ لکه خبره د مذکر ده نو ځکه دلته کې دا ټوله اوږده یا مجهوله یې استعمال شوې ده. یا زه لیکمه چې رحمان بابا د پښتو ژبې مشهور شاعر تیر شوی دی. رحمان بابا د پښتو ژبې مشهور شاعر تیر شوی مذکر دی. رحمان بابا خبره تیر شوی دی. دا وګوره مجهوله یې راغله. ولې خبره د چا شروع ده؟ رحمان بابا شروع ده، دا مذکر دی، اسم دی، نو دلته شوی دی. بله خبره اخر کې چې کله هم دی راځي، دی چې په کوم ځای کې راځي مونږ وایو دا کار شوی دی، دی هلته کې تللی دی، دی راغلی دی، یا دی به دا زمونږ د کلي دی، دا مشر دی، دا بوډا دی. دا کم اخر کې چې دی راځي دا به یاد وساتئ چې دا به په مجهوله یې سره لیکو. دا به داسې لیکو، مونږ وایو دا کار شوی دی، دا تللی دی، راغلی دی. کم ځای کې دا دی راځي اخر کې نو دا به په مجهوله یې سره لیکو. زیاتره په سوشل میډیا باندې زموږ وروڼه اکثر دا په دغې سره لیکي، په یې داسې لیکي، مجهوله یې سره لیکي، دا مخصوصه یې سره لیکي، یا یې تانیث یې سره لیکي، یا یې داسې ساده لیکي. ټیک ده؟ نو دا درې واړه غلط دي. موږ به یې څنګه لیکو؟ دی. اخر کې چې کوم دی راځي موږ وایو تللی دی، راغلی دی، هغه به په دې یې سره لیکو چې دی به په دې باندې لیکو. ها دا شاعر تیر شوی دی، دا مذکر دی، مؤنث دی. یا موږ وایو چې هغه لوظ کړی دی. دلته اوسو هغه چا ته اشاره ده؟ مذکر ته اشاره ده، نو هغه لوظ کړی دی. یا خو دا زه مثال مؤنث لیکمه، دا نارینه خبره کوي چې هغه لوظ کړی دی. که زه د جنۍ لپاره یا د مؤنث لپاره لیکم چې هغې لوظ کړی دی. دلته اوس وګورئ، دلته کړی مجهوله یې سره راغی او دلته کې دا کړی دا د مخصوصه یې سره راغی. نو دا موږ ووایو چې دلته به دا چا ته اشاره؟ دلته کې دا مذکر ته اشاره ده، دلته دا مؤنث ته اشاره ده، نو ځکه دا په مجهوله یې سره نه دی لیکلی شوی، دا د مخصوصه یې سره موږ لیکو. یا موږ وایو چې رابعه بصري یو مشهوره بزرګه تیره شوې ده. دا خو د رحمان بابا خبره وکړه نه چې رحمان بابا د پښتو مشهور شاعر تیر شوی دی. لیکمه رابعه بصري. چې زه څه لیکمه چې رابعه بصري یو مشهوره بزرګه تیره شوې ده. بزرګه تیره شوې ده. دلته تیر شوی دی، دلته کې ما مجهوله یې سره ولیکو. ولې ما ولیکو؟ هلته کې اشاره چا ده؟ مذکر ته ده. دلته دا ما په مخصوصه یې سره شوی ولیکو. ولې اشاره چا ده؟ رابعه بصري ته ده، مؤنث نوم دی، نو ځکه دلته کې دا په مجهوله یې سره نه لیکېږي. موږ وایو چې مجهوله یې به د مذکر دپاره استعمالیږي. رابعه بصري د یو مشهوره بزرګه تیره شوې ده. اخر کې موږ ګورئ د مؤنث دپاره ده راځي، مذکر دپاره دی راځي.
نو دې کې فرق څه شو؟ دلته مجهوله یې ده، دلته مخصوصه یې ده. نو دا اشاره مذکر ته د رحمان بابا ته دا شوې ده، دا اشاره رابعه بصري ته دا مؤنث لپاره ده، نو ځکه دلته کې دا استعمال شوی. اوس به تاسو ووایئ چې دلته کې هغې لوظ کړی دی، دا د مؤنث لپاره دی، مؤنث جمله ده. نو دلته کړی مؤنث راغی، موږ مجهوله یې ونه لیکله، مخصوصه لیکلې ده، ځکه چې دا مؤنث طرف ته اشاره ده، زنانه طرف ته هغې زنانه طرف ته اشاره ده، مؤنث ته اشاره ده، کړی نکړلې. او اخر کې دې ولې ولیکو؟ دلته دا دی چې اشاره کوي دا څه دی؟ لوظ دی. دلته کې دا لوظ دا مذکر دی، ځکه اخر کې دا دی راغلی دی. او دلته کې دا ولې راغلی؟ دلته دا بزرګه چې ده دا مؤنث نوم دی، دا د ذکر راغلی دی. موږ وایو بزرګه دا، لوظ دا. نو لوظ موږ ده نه وایو، لوظ موږ څه وایو؟ دی وایو. یا موږ وایو بزرګه دی، بزرګه دی موږ نه وایو، موږ وایو بزرګه دا. نو ځکه دلته کې دا دی راغلی دی. او کړی چا ته اشاره ده؟ مؤنث ته اشاره ده، هغې کړی دا مؤنث دی، ځکه دلته کې مخصوصه یې راغله، مجهوله نه ده راغلې. او دلته کې شوې چا ته اشاره ده؟ مؤنث ته اشاره ده، د رابعه بصري خبره شروع ده، ځکه دلته کې مؤنث لپاره مخصوصه یې استعمال شوې ده. نو رابعه بصري یو مشهوره بزرګه تیره شوې ده. نو دا دلته لپاره راغلی، دلته بزرګه دا مؤنث ټکی، دا د ذکر راغلی چې بزرګه ده. دلته کې کړی مؤنث ته اشاره ده، او دی ولې راغلی؟ دلته پکې دا ټکی لوظ دا مذکر دی، ځکه دا لوظ دی، دلته کې ځکه دی استعمال شوی دی. نو د مؤنث لپاره راځي او د مذکر لپاره راځي. نو دا د مجهولې یې استعمال دی. نو کو دا په موږ به مجهوله یې دا یې استعمالو. کو بعضو کتابونو کې داسې یې راغلی چې نه ورته ټکي نه پې حمزه نه هېڅ ورته نه وي، د دې مطلب به هم دا اواز ورکړي، د اوږده یې اواز به ورکړي. ډېر کتابونه زمونږ په هغه لهجه کې دي، نو که څوک کتاب لولي داسې یې راشي، نو دې مطلب به دا اوږده یې. ټیک ده، موږ به دا مجهوله یې دا استعمالو، اوږده یې به موږ استعمالو. او دا باړهګلۍ چې کومې فیصلې وي، 19 فیصلې باړهګلۍ کې شوي، هغه به انشاءالله وایو راتلونکي کلاس کې. او پای کې یو فیصله دا هم وه چې هغه دا تسلیم شوله چې یوسفزۍ لهجې والا وروڼه به دا اوږده یې استعمالي، او کندهارۍ لهجې والا اخوا وروڼه چې کوم زموږ دي هغه به دا یې استعمالي. دا فیصله ختمه نه شوه، دا دغه ځای کې مجهوله دغسې پاتې شوله. نو هغې به دا لیکي، موږ به دا لیکو. نو زموږ دپاره دا ټیک ته، نو موږ به دا یې استعمالو. دا د دې یې استعمال شو. امید لرم چې تاسو په دې باندې پوه شوي یې. په کوم ځای کې تاسو نه پوهېږئ کمنټ کې موږ ته ووایئ، یا په دې کې موږ هم زده کوونکي یو، په دې کې څه غلطي نو هغه موږ ته تاسو په کمنټس کې ویلی شئ. ډېره مننه.